2,500 افغانانو سره ایراني ځواکونو څه وکړل؟ دغه افغانان په څنګه حالت کې راګیر شوي وو؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. ایراني رسنۍ وایي د ایران پولیساتو له افغانستان سره پر پوله 250 افغانان ژغورلي دي. د ایران دولتي رسنۍ ایرنا خبر ورکړی چې د ایران پولیساتو له افغانستان سره پر پوله له درندې واورې او توپان څخه 250 افغانان ژغورلي دي. ایرانیو چارواکو ویلي چې دغه کډوال له افغانستان څخه ایران ته ور اوښتل چې په واورو کې ایساره پاتې شوي وو. دغه رسنۍ پر ایکس کاږلي چې د ایران او افغانستان پر پوله د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د پولیساتو لخوا په واوره او سخت توپان کې بند پاتې 250 ناقانونه افغان کډوال ژغورل شوي دي. له بل پلوه د ایران د خراسان رضوي ولایت د طایبات څارنوال بیا ویلي دغو افغانانو هڅه کوله چې په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي. ښاغلي حجت صدیقي ویلي افغان کډوال د ایران خاورې ته د ننوتلو پر مهال په درندو واورو کې بند پاتې وو چې د امنیتي ځواکونو لخوا وژغورل شول. نوموړی وایي چې دغه کډوال د روغتیایي پاملرنې د ترلاسولو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه کړای شوي دي. د هغه په وینا د روان کال له پیله شاوخوا 400,000 افغان کډوال د دوغارون له لارې په ناقانونه توګه ایران ته د ننوتو پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړای شوي دي. څو میاشتې مخکې ایراني ځواکونو شاوخوا 300 افغانان په ډله ایزه توګه ووژل. دغې ډله ایزې وژنې هغه مهال ګڼ غبرګونونه پارولي وو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.